اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نمخ کې ایغو خلکو له د مو گزارش ته چې څوک د ویډیو کسي نو د کتو سره د لږ باندې کې د دغه علاقې چې کوم ستونزې او مسالې دي نو په هغه باندې دم غور وکړي لکه زه بدايه ته وایم چې د الیکشن په وخت کې د بړې او د تیرو خلک کروڑونه روپۍ خرج کوي او صرف د اسلام آباد او د پیښور اسمبلی ته رسېدو پرې کوي خو بیا چې دا چې ته موږ ویلوړ یو نو د دغه زوی پخواني ګورنرونو پخواني کور کمانډر پخواني چې کوم د آرمي افسران موجوده چې کوم د آرمي افسران موجوده چې کوم ډي سي خیبر موجوده چې کوم گورنر موجوده چې کوم نگران صوبایي وزیر او موجوده د ضلع خیبر درې کسان چې په هغه کې یو الحاج تاج محمد افریدي نگران صوبائی وزیر منظور افریدی نگران صوبائی وزیر ډیپټي چیرمن سنټ مرزا محمد افریدی چې د دوه د بورډ سره تعلق دی یو د جام سره تعلق دی خو دا نن چې کومه ویډیو دو نو دا به زه دا وایم چې د کلانې کوم سکول دی نو موږ به وړاندې تو سره دا خبره وکړو چې د موږ د ګرونو کتونکو له تل خپل پیژنګلا وکړه چې څه نو ماره دو نو ما خو بسم الله الرحمن الرحیم نو ما محمد اصغر او د اسلامي سکول مالکم او ونر ته وسو د مجبورې دی وجه ځکه چې دلته کمزوري ډېرې زیاتې دي نو موږ دغه کسانو چې کوم سیب نو مې وغوښتلې دا درخواست کوو دا اپیل کوو چې مهرباني دی وکړي موږ په د حال باندې د لږ رحم وکړي د دو په واس کې چې کومه حدا پرې کېدای شي نو دا سکول کا دوه موږ سرکوري پیکیج لا وړاول نو بهتره خبره زکه چې انتهایی غربت ته ویډ کې کپڑے ځول نه شي کولای کتاب پنسل نشي اخستلای د 12-1300 نه ویډ کې موږ سره 400 لار کوشول دا تقریبا چې بل کول روشي نو کېدای شي چې 200 لار وکړي نو موږ د حکومت نه دغه سرونه چې کوم موږ زموږ خلک کې غوښنه موږ د مطالبه چې مهرباني دی وشي د سکول د موږ لا زر تر زر سرکوري پیکیج لا وړاول شي دا سکول بنیاد په کم سن کې خې شوی سر د سکول بنیاد په 1980 کې خپل شوی د 1980 نه تر اوسه پورې دغه د حالات یو کتل شي دا اوسه موږ ترونه لوند موږ سبا کوي چې شین اسمان پبلک سکول وته ویلای شي ځکه چې خو ګرانډا نشته کمرې نشو جوړولای د غربت ته وای موږ خپل کورونه نشو جوړولای نو موږ به سکول ته جوړ کړو نو د پرایویټ سکولونو سره ډېر آمدن وی ډېر پیسې وي سر لکه زه ته چې پرایویټ سکولونو بالکل حقیقت د کندوري وی آمدن وی خو د موږ چې کم فیسونه لري 200 300 500 روپے فیس دی و د 9 10 کلاس د موږ فیس چې کم نه 1000 روپے راځي او استادان سٹار د موږ 14 بیا چې غو سیلری سای کې وزې ته بیان کوم نو د خندو خبره ده کړو چې په 8000 9000 او په 11000 باندې څوک ټیچنګ نه کوي مو سره دا غینه ماستر ټیچر وی لوړ دی چې ماستر یې کړه را کوبل ټیچر دی د میث او د فزیکس ټیچر دی 9 10 ولا تنخواه پښتنه تیو کا 11000 تنخواه دو سلا چې پورا کیږي نه د نشولې د وجه نه پورا کیږي نه په سکول باندې چې کوم شخړه روغلی او کوم مساله روغلی او د ایغه مسالې له وضاحت وکړه بیان کا چې د څه روغله څنګه روغله او د دغه وجه نه د سکول له څومره نقصان ورسېدلو سر به داسې وي چې دا مسله د بدقسمتۍ د وجې حد له ورسېدله په 22 سپتمبر باندې اپروول یې وشولو د ټینډر یې کېدلو چې ټینډر یې کېدلو نو حاجي محمد شفیق صاحب ایم پی ایس نو بس الله علم دی چې هغه د زړه د خلاص نه موږ سره منډه موله کوشش یې وکړلو خو الله علم دی چې دا څه وجه سره بیا د مسله پوتې شو په کومه وجه دی د موږ سره خپا شو ورونه په څه وجه دا شی بان کړلو هنګ کړو فلاپ یې کړلو نو دا اوس مولا علم نشته ها دا و چې تاسو له د سکول په متعلق باندې خبرې وکړلې دلته کې د موږ سره چې کوم د سکول وایس پرنسپل دی هغه سره به هم خبرې کوو د موږ د ګرونو کتونکو له لږ خپل پیژنګلا او تعارف لږ خپل وکړو بسم الله الرحمن الرحیم یم نماز احمد الله د سکول وایس پرنسپل یم نو کزه تو سره وایم چې څنګه اصغر استاد سره خبرې وکړل نو دا ډېر یم له سپریم نخول خو موږ به سمدا یو مطالبات چې دومره غاټه لوکا په د سکول باندې پراته او کوم کو بار کم بار خیل دي دل تر شو دم خیل دي او تقریبا د نیم نزیات ملک دین خیل کوم پروت نو زر تر زر د شای موږ لا سرکوري شي او چې سرکوري شي د خلکو ډېر غاټ غربت ته غاټه مسله به حل شي او کدا مسله حل نشو ورځ ته ورځ د ویډ کې مسره کمیږي نو خلک داسې شي چې بیروزګار به شي به تعلیمه به شي او اسرا به نورم غربت سیټ لا لوړ شي خکېږي نه او کچې ته خلک ایجوکیټډ شو نو ان شاء الله د غیرو کې مسایل به حل شي او ټول چاوم دي څومره خلک ایجوکیټډ وشي نو بس دا فلم دی اوس دا و د سکول وایس پرنسپل زبی یو څو خبرې داسې وکم چې حکومت په تعلیم زور ورکوي خو د مو د کالون سکول ویرونیږي حکومت زور په ورکوي په تعلیم جاری ساتلو باندې خو د مو د کالون سکول چې کوم دی دا ورونیږي د کالون د سکول چې کوم دی تر اوسه پورې د سکول وبنشتا د کالون د سکول چې کوم دی واشرومونه باتومونه نشته
د کالونې د سکول ویړ کی ته ونه لاندې سبا کوي د هغو په سر باندې چا د رحم او د کرم لوس کې نه کولو که زه دا ته ووایم چې بوړا او تیرو میدان دومره مالداره او سرمایه‌داره خلک دي چې د فاتح دارالخلافه ورته ویلی شي خو د کالون سکول له یو 15 شپږو تخې مې نشي لګلی نو د مو د هغو خلکو نه دا مطالبه ده چې هغه په الیکشن کې و د کیمرې مخې له په مخ مورد باندې کم څه کوي داسې دا وکړي چې د خپلو بچو غوندې کې د دغو نامو کسي دایم خپل بچي دي خیمې له ورته راوړي د سکول چې کومه مسله ده هغه ورته حل کړي او دا سرمایه‌داره خلک د بوړې او د تیرو د یو ټیم نشته چې نیمه وکړي و نیمه دغه سکول ولا ویړ کې لا ویړ کې نو دا مو یقین دی چې دوه کوله به په باندې داسې تیر شي چې سره به دا چا نه فیس هم ونخلي بیا د جړو مقام دی چې حکومت په تعلیم زور ورکوي د کالون د سکول د 1400 رسیږي اصله چې د توجه ورکولو ولا څوک نشته کور کمانډر علي محمد جان اورکزی سابقه گورنر خیبر پختونخوا مهتاب عباسی سابقه انجینیر شوکت الله گورنر سابقه نور چې څومره د جګړه سي به روغله و نور ډیر گورنران موجوده گورنر موجوده نگران وزیر اعلی دغه نه د مطالبات او بیا د ضلع خیبر دوه نگران وزیران صوبایي او یو ډیپټي چیرمن سنټ د کالون د سکول په بچو باندې د تیرو میدان په سیمه کې چې څومره تعلیمي ادارې دي دغه په بچو باندې دا رحم او کرم وکړي او تعلیمي سرګرمۍ دلته جاري او د بحال ساتلو لپاره ښه انتظامات وکړي